تنبلي د هدف او هیلو قاتله ده. که چیرته وکولای شو په خپل وخت ځان له تنبلۍ وژغورو نو خپلو موخو او هیلو ته به اسانه ورسیږو. د تنبلۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره ځینې لارې چارې دي چې په دې ویډیو کې ورته کتنه کوو. اول، خپل ځان وبخئ. د یو انسان په صفت هیڅکله د خپل ځان څخه باید داسې تمه ونه لري چې د هرې تېروتنې وروسته مایوسه شي. ځینې وختونه انسان څخه غلطي کیږي، زیاتره وخت د ناکامیو سره مخ کیږي. هیڅ وخت د دغو ماتو او یو ځل ناکامیو په جال کې ځان باید گیر نه کړو. بیا باید وپاڅېږو، د نورو کامیابیو په لټه کې شو. واقعیت دغه د ځان د نه بخښلو مسله مو د خپل ځان لپاره ډیره سخته نیولې ده. کارپوهان هم وایي باید د پرمختګ لپاره د خپل ځان څخه زیاته تمه ولرو چې باید په لوړې کچه ژوند وکړو. دویم، هره شپه د ویده کېدو څخه وړاندې د راتلونکې ورځې لپاره آماده شئ. مطالعاتو ښودلي چې د انسان د ارادې اندازه ډیره محدوده ده او تنبلي معمولاً د فکر څخه انګیزه اخلي. که چیرته غواړې سهار وختي د پاڅېدو څخه وروسته فعالیت پیل کړې او د ورځني حالت سره کوم عکس العمل ونه ښیې، هره شپه مخکې له ویده کېدو وروسته د راتلونکې ورځې لپاره آماده شئ. څرنګه چې پلان جوړونه زیات وخت انرژي ته او وخت ضرورت لري، نو که چیرته د سبا ورځې لپاره ځانګړی پلان ولرو، کولی شو دغه انرژي او وخت د فعالیتونو لپاره زیات کړو او په لږ وخت کې زیات کارونه ترسره کړو. دریم، مهمو کارونو ته اولویت ورکړو. په ژوند کې هغه کارونو ته باید د حق اولویت ورکړو چې زموږ په پرمختګ کې ډیر اړین دي. دا به ډیره ناممکنه وي په ژوند کې چې څومره فرصتونه زموږ مخې ته راځي له هغه څخه ګټه واخلو، خو باید همیشه د ورځنیو تصمیمونو لپاره یو مشخص چارچوب ولرو. څلورم، همیشه باید یو څه پیدا کړئ. د ورځې، اونۍ او میاشتې په جریان کې چې زیاتره کارونه ترسره کوئ، که نتیجه یې ډیره کمه وه، مهمه دا ده چې د زیاتو موخو څخه یوه موخه وټاکئ تر څو د دغه ټاکلې موخې لپاره زیات فعالیت ترسره کړئ. که چیرته غواړئ چې په کار او کسب کې د پرمختګ وشي یا وکړې، په هغه څه کې چې بې ځایه کوشش کړی دی وي هغه ته توجه مه کوه. هغه لپاره باید منظم سیستم جوړ کړي او ارزښت یې لوړ کړي. ټول وخت او انرژي د دغه لپاره په کار واچوي.